دویمه واقع درته ووایم چې شمدید واقعات. یو ملګري راته خبره کوله وی جومات هم جوړو هم په پېښور ښار کې. وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه. د محلي جومات زمونږ د جوماتونو له خو مونږ 10 روپۍ 20 روپۍ چې له چا څه وسي غریبي ده نو خلک ورکوي. وی هلته کې خلک راغونډ شي څوک 50,000 ورکړي څوک 60,000 څوک 10 مالداري نو دا کټونه وله نیږدي خلک یې جوړ کړي. دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو مونږ له چنده راکړه او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي. وی 200 روپۍ راکړي. هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی. دې سړي 50,000 ورکړی دې بل 1 لک ورکړی دې بل 60,000 ورکړی. مونږ خو ته مونږ سره 15 لک روپۍ انداز کړی. وی سړي ورټلو دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کوي. وی سار وختي راته پته ولګېده چې هغه سړی پالج و د شپې پالج و. کولی شي که نه شي کولی. مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه. خلک راټمه پالج و اوسه پورې پالج زده په خپل کور کې پروت دی. نو چې خدای سره مقابله کې قسم دې د لاس نه برله خدای سمڅی جوړه کړي بیا به څه کوې ورسره. په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودسماتې بل بدل اودس وچوي. الله دې د داسې حالت نه وساتي. اندام بدله بل وچوي د خپې نه بدل غاټه ډانګوری جوړه کړي اړو راته دغه به شي د دواړو خپو نه په کټ کې به پروتې او څه به لاس دې پشل خوله به ډیوه اوبه به ترې بیږي. خپل مونځ به نشئ کولی. بیماران ډېر دي په سترګو ړانده شته خو شکر دی خدای پاک خپل مونځ او دس پې صحیح کوي. په لاسونو باندې شلم شته خو الله تعالی دا یو بیماري ده راځي پارچه. په خپه باندې ګوډم شته خو الله تعالی پې خپل مونځونه برابر کوي. نه دې داسې وغورځئ چې خولې نه یې لاړم بیږي خپره غونډولی نشي په لاس ځان نشي وچولی مونځ پاتې روجه پاتې ورسه پاتې و بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی یاره بد دوا کوه چې خدای پاک پې رحم وکړي. داسې نشي ویلی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي. داسې وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي په هغه پلار بیا ستومه بیا څه وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي. داسې نشي وایي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي. مقصد یې هم دقه وي. رونو الله نه به ځان غافل کوو. چا چې د الله نه ځان غافل کړی دی نو دنیا کې م الله رانیولی دی او آخرت کې تاسو ولیدل زمونږ د خلقو ځان د الله نه غافل کړ. د خدای عذابونه را روان شو که نه شو را روان. یو جټکه یې ورکړه زلزله یې راوسته په زرګونو خلک یې د ځمکې لاندې کړل. الله سره څوک مقابله کم ځای کولی شي. غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل په د هزاره او دغه منصیر علاقه کې غټ غټ بلډینګونه چې شمدید خلکو راته وې هغه هوټلې چې هغه 15 تا چاته او 6 چاته به هوټلې وې او غټې غټې نام و نشان یې نشته ځمکه کې لاړل. کورونه د خلکو لاندې لاړل مالونه د خلکو لاندې لاړل. تاسو ته پته د اخباراتو کې یو سړي ته یې څه چلو شو وی بیګا ماسخوتن د زلزلې نه مخکې کروڑپتی وم او سوالګر یو څادر مې دې سمدي زلزله باندې وویل دا خلک ښه مضبوط یې وویل. د زلزلې نه پس ټیک نشو خلک نو په دې سوات ته طرف نه پې سیلاب راوست د دیر او د سوات د دغې طرفونو نه نو هغه یې وویل تاسو ته په خپله پته ولګېده چې څومره غټ غټ بلډینګونه دا په اوبو لو شو او د سوات د هغه سر نه ستا د دغې علاقې پورې دا چې څومره غټ پلونه ټول یې یوړل. رښتیا وایه د منډۍ څومره غټ پولو یا ستا سره خوا کې دقه ځای کې دا بل پول څه ورته وایي دا د میرزا ډېر سره خوا کې چې دا کم پولو چینې والا دغه خوا پول دلدار ګړی پول څومره بوت پول او څونه غټې برجې او څومره سیخ غټ نیم پول پته یې نه لګي چې دا څه شو. یو برجی به څوک ونړئ ځای که نه تاسو ټول را یو ځای شئ او د جومات د یوې برجی ته ونښلئ قسم دی چې ځان له پیړه شین کې خو د ځای نه به یې ونړه کوئ. هغه دونه غټې غټې برجې او د سیخ ډکې خو چې د الله زور او قهر پرې راغی نه د منډۍ پول شته او نه بره د چکدري پول شته او نه د دلدار ګړی پول شته هر څه یې دله نیست نابود کړل. یو 10 مرلې ځای خلک وایي نو یو کال لګي ډکونه یې کوي نو نه شي ډکولی
او تاسو په دې لاره تللی د خیالي څه دریاب سره دا ځمکې څومره د خاورې 4 5 شپږ فوټه ټول پټي د خاورو او د شګو نه ډک. چاته د خپلو پټو پته نه لګي زما د پټي پوله کم ځای د پلانکي د پټي پوله کم ځای کې ده. او څومره لرګي راوړل د بره نه، یو ټوټه به څوک په اوږه یو نسي، او غټې غټې لارې او موټرې پکې لاړې ختمې شوې. وایه د خدای زور ته څوک ټینګېدی شي؟ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک د الله نیوکه ډېره مضبوطه ده. ولې؟ دا موږ د الله د ذکر نه غافل یو. نو زمونږ د علاقې وواله، نو نوخار یې ووو، نو ورپسې پنجاب یې ښه مضبوط ووو، نو ورپسې سند یې نو هغه ښه مضبوط بېغمه که هغه ښه مضبوط ووو. بیا هم موږ توبه ونه ویسته، نو اوس یې در باندې ډینګي ویرس را په مخه کړي دي. دا د خدای عذابونه دي. په پنجاب کې لګیا دي ماشې دي ماشې، او خلک چیچي او چا سره علاج نشته. دنیا خلک مړه شو ماشې دی. ما ته نن چا یو اطلاع راولېږله، وی په اسلام آباد کې هغوی په تعلیمي ادارو کې پابندي ولګوله. د څه پابندي ولګوله؟ چې کومې جینکې دي هغه به په بنین کې سکول ته نه راځي، اوږده کمیسونه به اچي، ځکه دا ماشې دې ټک به ورکړي. بنین بناچي کټ لستوڼې بناچي کټ لستوڼې، او بنین بناچي چې دا خېټې لاندې نه ښکارئ، ځکه دغه ماشې به وله ټک ورکړي. مې د خدای دپاره ورته کمیس نه اچوي. دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو کمیسونه واچوئ، دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو برقه په سر کې، دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو ځان پټ کې. ظالمانو په کوم طرف روان یې؟ کم ذات چې دا عذاب راولي او کم ذات دا عذاب در باندې مسلط کړی، هغې ذات ته رجوع کې، اوس هم معاف کوي.